د وطن نیوز ګرانو مینوالو په پروګرام هنري بڼ کې درته فاروق فراق د زړه د کومې هرکلی وایم. مینوالو نن در سره په پروګرام کې یو داسې شخصیت د هنر د نړۍ میلمه دی چې باور وکړئ ما په دغه خپل صحافتي ژوند کې د ډېرو لویو هنرمندانو سره ناستې هم کړي دي، د هغې سره مې خبرې او شخصي محفلې هم کړي دي. خو دا نن چې را سره کوم هنرمند دی نو زه تاسو ته ووایم چې په دې پسې کم از کم یو کال به کېږي چې لکه هغه کوم شهزاده ووایي چې د اوسپنې سپلای په بدري جمال خاپیرۍ پسې جوړه کړې وي، بهرام شهزاده فکر کوم یو رومانوي داستان دی. نو ما هم په دغه ننني میلمه پسې تقریبا د اوسپنې سپلای زړې کړې وي او ډېره موده پس خدای پاک په لاس راوستی. زموږ خوشنصیبي ده، یادوم درته په پښتو وتلې سندرغاړې مېرمن مینا ګل. مینا ګل ستړي مه شئ، هرکلی خدای هم بخښي. یو جهان مننه. نه وایي اکدم راغلی او اکدم مشهور شوی او د خلکو په اعصابو باندې سواره شوی، په خلکو هم ځان ومنلو. داسې زر څنګه ممکنه شوه؟ وایي هر څه خو د الله په اختیار کې وي، که نه د بنده په اختیار کې هېڅ نه. نو دا فاروق صاحب جو خو ډېر خلک وایي خو زه یې منم، د الله لاس دی. زما د مور بیبي ډېر زیات دعاګانې دي ما سره. زما د مور ډېر زیات، زه وایم چې دا محنت ما نه دی کړی، دا زما مور کړی دی. او دا ډېر زیات زما د مور لاس په دې کې ځکه دی چې هغه د شپې زما بچو سره ویښه وي، زما د بچو ډېر زیات خیال کوي. که زما مور بیبي نه وه نو ما به داسې ډاډه دا کار نه کوم. او سره د دې چې لکه زه ځان له یم ما سره لکه سپورټ د چا نشته، نه فاینانشلي نه لکه بل څه دغه سره که نه، لکه بلکل زه ایکې یوازې یم او زه ولاړ یم. نو دې کې زما د مور بیبي چې دی نو ډېر زیات، او بیا زما د استادانو محنت انتق محنت دی. لکه هغوی زه ناقابله یو نالایقه ووایي چې لکه زنانه هېڅ هم ووایي او فنکاره هم ووایي، زه فنکاره قابله نه یم، دا د الله په ما رحم دی. زما سوال بیا هم په هغه ځای کې دی چې دا فن خو داسې دی نه چې تا به 15 کاله ریاضت کولو اکدم دې اواز پوخ شوی او راووتی او یو دماغه ولولئ دا مینا ګل غږ دی. څه پریکټس روانو مخکې د څونه وخت نه تړلي وئ او اکدم رانې خلکو قبول کړی، اواز کې ډېره پختګي وه. دا خبره به زه تاسو مخکې بلکل وړاندې بوځم چې فاروق صاحب زه اوس نه سینګره نه یم. سینګره چونکې زه چې کله زما واده نه و شوی، کله چې زه جینۍ وم، زه هغه ټایم نه شوق و نه ما باقاعده سینګینګ باقاعده یو زموږ چینل دی، که ستاسو اجازت وي ستاسو اجازت سره پاکستان ټلویزیون سینټر اسلام آباد سینټر نه ما باقاعده د خپل د هنر د خپل د فن آغاز کړی و. 2001 کې ما آغاز کړی د سینګینګ، د خپل سینګینګ آغاز. او چونکې زه مخکې وم میک اپ آرټسټ وم، موږ به دا ډرامو چې کوم د پی ټي وي چې کوم پرایویټ پروډکشن و په هغې کې به موږ د ډرامو میک اپ لکه آرټسټانو فنکارانو صحیح څوک چې به راتلل ښکلي کول به او جی بدرنګ به م کړل لکه د ځوان نه مو بوډۍ جوړه کړه، بوډا نه مو ځان دغه شانتې. نو بهرحال هغه سټپ بای سټپ بیا داسې دغه و چې لکه د سینګینګ طرف ته شوق هم و. خپل سکول ټایم کې چې کله ما به سکول وی یا دغه به کوم ما به نعتونه وی، زما نعتونه سره ډېر زیات شوق و. او که غږ ووایم نو زما مور بیبي ډېر ښکلي نعتونه، زما ترور ډېر ښکلي نعتونه، لکه په کور کې هغه د محفل سماع چې دی نو هغه د هغه حوالې سره د نعتونو هغه هم په کور کې محفل کېږي او میلادونه کېږي. په کورنۍ کې باقاعدګۍ سره خو څوک سینګر نه نه په آبا او اجداد کې نه چېرته وروستو نه چېرته زما په خیال کې راتلونکي مخکې به هم نه وي، ولې چې زما بچو کې خیر نشته نور چې دی نو شوق څنګه در پیدا شو تاسو ته؟ بس هغه په نعتونو دغه سره تاسو ته نو اډیشن و. خالد صدیقي یو نوم دی پاکستان ټلویزیون سینټر اسلام آباد نه میوزیک ډایرکټر، نو هغوی چې دی نو د نعتونو د 12 ربیع الاول 12 افات چې موږ ورته وایو که نه وایي کې ډېرو جینکو نعتونه دغه کو پیش کړل، ما هم پکې نعت پیش کړو. خو بهر هغه داسې و چې بیا په هغې کې هغوی وي چې لکه دا او چونکې زه هلته میک اپ آرټسټ هم وم، لکه ما هلته په ډرامو کې لکه دا دغه هم کړی و فن هم و. نو بس دغه شانتې بیا یو سټپ و او زه په دې کې الله تعالی سره لار جوړوي، یعنې بنده هېڅ هم نشي کولی. اوس کله چې ځان ته ګورم رښتیا زه چې ښځه هغه مینه ګل یم
لکه خبره ده چې لکه الله تعالی لار سموي. مینه ګل مونږ به خبرې هم کوو خو اکثر چې ټي وي په شیشه باندې خلک ویني او مخې ته پیالې پرتې وي نو هغوی به وایي چې ګیندا تش شو شاته نو وایم چې مونږ ګوره د چا ورته ګوټه مه اخیستی شو د دې وجې تاسو ستړي راغله موږ په خبرو کې او زه پکې دا یم چې دا فاروق صاحب چې دی نو دا د کورنۍ پې او قریبا وطن نیوز لیکلی نه دي دا وطنیز پې دي ځکه چې موږ ورته مخکې وایو چې وطنو په وکړه او ډېر سوچه پې دي او ډېر ښکلي پې دي او د پې والا اشتهار کې را نه شو زیات صفت نه کوو. ښه نو تاسو راغئ د موسیقۍ میدان ته عملي زده کړه مو د چا نه وکړي؟ بالکل ډېر ښکلې تپوس مو کورانه عملي چې کوم د میوزیک باقاعده چې کوم زده کړه ده او ادب دی د میوزیک چونکې خپل ځان له یو د ادب دنیا ده. فاروق صاحب بخښنې سره ما یو طرف ته ووایه اوسنی کوم چې کوم نوې چې کوم کول دی هغې کې ما کوته ډېر لکه دغه دی میوزیک اصل کې ډېر تمیز او ډېر د تمیز په دایره کې ناسته پاسته به استاد کول زما استاد نوم دی چې استاد شوکت منظور علي خان هغوی ډېر لوی نوم دی استاد سلامت علي خان او استاد سلامت علي خان چې و هغه د لتا منګیشکر باقاعده استاد باقاعده تاسو چې کله نیټ سرچ کې کله چې دغه سرچ کې تاسو په پته لګي چې ماشاءالله تاسو ډېر معلومات نو هغوی د هغوی ډېر زیات قابل شاګرد او استاد سلامت علي خان نن 2003 کې مالا یاد دي چې هغوی کله هغوی باندې فالج راغی نو بیا هلته یو دغه وي که نه د هغې یو محفل وي د دې فنکارانو دا چې کوم د خپل پایي فنکار دي د هغې کې ټول خپل دغه هنر لکه پیش کو د هغوی خپل بچي هم دغه فن کوي امریکا کې دي ټول نو په هغې کې چې کله زموږ د استاد خپل فن پیش کو نو هغوی خپل بچو ته هم که زمانه بس که څوک کافي یا ټومري که څوک لکه بهترین پیش کولی چې هغه شوکت منظور علي خان که دا یو ډېر غټ ریکارډ دی نو هغه بیا داسې کورنۍ دي نو دا د شام 84 ګرانه د میوزیک خپلې کورنۍ دي که نه نو دا لکه دا استاد سلامت علي خان دا شام 84 ګرانې نه د هغوی تعلق و دغه شانته زموږ د استاد نو بیا هغوی نه ما زده کړه ما څه زده کړه نه ده کړې دا لکه زه تلې ما حاضري ورکړې زه واپس راغلی یم هغه ډېره دغه ومه خو بهرحال لیکن دا چې لکه استاد را سره هغه خواري هغوی را سره کړې ده دا د هغوی د لاس نو داسې کوو چې موږ به تاسو سره ستاسو په فن باندې هم خبرې کوو خو ورسره څنګه به وي چې د چا لږ دمه ورکړو یو سندره واورو د خپل مینوال هم شریک کړو ځان سره یو فن ولې ستاسو د خوب غږ راځئ مینوالو ګل په اواز دا ښکلې سندره واورو.
مینا ګل میډم ډېر خوند یې وکړلو د حمزه صاحب کلام و یقینا ډېر ښه م ویلی ډېر بهترین خو پوښتنه راته دا پیدا کېږي چې دغه زموږ مېرمنې کله د فن ته راوځي خصوصي زه به د مېرمنو خبرې وکړم نو تر اوسه پورې ما نه دي کتلي په پښتنو کې زه داسې څو نومونه په سرو کې ښودلی شم چې هغه د کلام یا د موسیقۍ په معیار باندې کمپرومایز نه کوي لکه کرن خان زه ښودلی شم هارون باچا ښودلی شم څو نور دي ګلزار عالم وغیره په ښځو کې چې مې کتلي دي واحد هغه تاریخ کې تاسو مې وکتئ چې تاسو یو معیار ټاکلی دی د دې نه لاندې کلام مو نه مخې ته رالو نه موسیقي څه دا شعور مو چېرته نه اخیستی دی چا درته ویلي شعور خو تاسو ته پته ده چې لکه تاسو چې په ښه خلکو کې په ښه محفلو کې دا څو زه فاروق فراق صاحب سره ناسته یم دا زه یو ښه انسټیټیوټ دی ما سره لکه دا یو د ادب محفل زه ناسته یم لکه ما ستاسو د خولې نه ستاسو په انټرویوز کې مونږ به لاړ شي مخکې یو بل سره لکه ملاقاتونه شوي دي ما ستاسو د خولې نه داسې څه وي لکه داسې سپکه خبره یا داسې دغه نه ده اورېدلې نو تاسو چې درنه خلکو سره کښېنئ نو هغه شانتې یا ستاسو اړه یا ستاسو مازغم ده لکه چې زه په داسې لکه محفلونو کې کښېنم څه خو چې کوم هغه په پنجاب کې چې ما زده کړه کوله هغه استاد په خپله شاعر هم دی کمپوزر هم دی خو شاعر هم دی ډېر ښه کلامونه د هغه خپل پنجابي کې اردو کې د هغې چې کوم طرزونه دي ډېر ښه نو هغه سره دغه شانتې پرویز مهدي صاحب به راته ریشما جي ته خدای لکه بخښنه ورکړي وله هغه به راتله لکه هغوی سره داسې لکه شوکت علي صاحب به راتلو فریه پرویز به راتله همیره چنه به راتله لکه دا هغه خلک به نو ما به لکه ما زه په ګوټ کې ناست ما به دوی ته کتل صوفیه کرامو سره خو د نزدېکت زیات نشته که نه عابد پروین غوندې راته او د عابد پروین ډېره فین یم جي او جي هغوی سره زما ملاقات هم شوی دی زه یې خول کړم یم او ډېره درویشه او په رښتیا چې په دې وخت کې خلک وایي چې نشته فرښتې یا درویشه او درویشه ښځه ده الله دې وکړي خو لکه داسې محفلونو کې چې زه ناست وم دا وایي چې لکه دا د هغه خلکو په ما باندې اثر دی هغه د صحبت اثر دی په ما باندې اوجي او خدای چې لکه او د معیار دغه بالکل ستاسو خبره ده چې ډېر خلک او اوس خو راته ډېر خلک لکه په جار راته وي چې ته ډېرې نخرې کې ته تکبر کې ته غرور کې زه غرور نه کوم لکه ما ځان ته اوس یو لکه دا زما ډګر دی زه چې دې نه دې خو غورځېږم نو زه خرابېږم که دې خو غورځېږم هم خرابېږم نو بس زما لکه دا زما باونډري ده زه دې نه لکه اخوا دې خوا نشم تللی میډم نو تاسو خو ډېر مینهوال لرئ خلک مو اواز خوښوي او بیا تاسو چې داسې معیار ایښی نو پیسو ګټې په وخت کې پیسې نو کله کله زړه مو نه خرښتېږي چې دا اړه مې نه زما خو نه خو زما چې خواوشا کې چې کم خلک دي هغوی لکه ما لکه دغه کوي که نه پوش کوي چې لکه ته دغه شه خو الحمدلله نه فاروق فراق صاحب په ژوند کې چې څه پکار دی الله تعالی زما خپل د الله نه امید دی چې لکه موږ دغه رزق دپاره او دغه بچو دغه دپاره یا لکه خپل ژوند تېرو دپاره ډېر زیات انتهایي زیات بالکل او بالکل ډېر ښکلي نوم ولرکه چې سیکنډ یقین وکړې چې ډېر زیات او زه اوس دلته په شمېر که نومونه مې تاسو ته په ګوتو شمېر نو سار به شي که نه لکه هغه میوزیک ډایرکټران راته د دې وخت چې کوم دي نو لکه ډېر مشهور خلک خو لکه زه هغې نه زه لکه ډېر په سړیتوب ترې نه بخښنه غواړم په تر اوسه پورې چې دی نو راته استاد مسخان استاد په خپل هم خو هغوی ته چې خو دا خبره ده چې کله ما چې کله وړومبی قدم کېښود ما استاد جي ته دا وي استاد جي ما ته به شاعرۍ انتخاب کوې خو ډېر ښکلي نو هغه استاد جي شروع کې ما ته څه داسې کلامونه دغه کړي داسې همدغه سترګو ټکې او دغه د شونډو خو لکه بیا ما استاد جي ته لکه زه بخښنه غواړم زه ډېره موده پس ما په پنجاب کې وخت تېر کړم ما کار هم کړی دی خو او تاسو ته دا خبر هم زه وکړم لکه تاسو به مانه یا تپوس کوئ یا نه خو لکه زه پخپله لکه زه دلته لکه څه شهرت دپاره یا دولت دپاره هم پښتو میوزیک ته نوم راغلی ولې چې ما هلته خپل کار کوو هلته لکه ما خپل پرایویټ کارونه یا دغه که نه فنکشنز یا میوزیک دا به چینلو باندې کو پښتو ته نوم راغلی خو چې کله رالم ما به زه دا لکه زما شوق و چې زه یو آیټم وکړم او خپل ځان دپاره چې زه به یې اورم ما ته پته نه دا بیا خلک اوري خو لکه زه پخپله لکه په دې سوچ باندې راغلی د حشمت سحر مشر رور د ګلنواز نو ډېر ښه هنرمند دی ډېر ښه غږ لري
ډېر ښه هارمونیم ډېر ښه پلی کوي لکه ډېر او د شاولي استاد ډېر قابل شاګرد دی. نو خبره مې تاسو ته دا کولی چې لکه استاد جي ته ما وړومبی دا دغه کړو چې ما ته یو څه شاعري و ما ته اوس دا خو د سردار علي ټکر صاحب یو دغه خو هغې کې هم دقه ذکر و ما ته استاد جي ما له به د شونډو د اننګو دا قصې به راته نه کوې لکه داسې شاعري چې لکه زه په خپله اورم لکه ما ځان دپاره چې زه اورم په ما ښه لګي که نه ما ویل ته به څوک پښتو اوري په اسلام آباد پنډۍ کې څوک پښتو اوري خو دا د الله تعالی رحم او د مور او د استادانو محنت او د مور دعا وه را سره. او په خپله مو کوم قسم موسیقي ډېره زیاته خوښېږي چې تاسو وایئ چې زه دې لکه سیډ میوزیک ګرم داسې څه قسمه؟ فاروق صاحب چونکې زه ریل کې خو لکه په رښتینو کې خو ډېره زیاته سیریس یم که نه ډېر زیات خدای چې موډ سره هم دی چې موډ مې ښه وي نو بیا لکه ټنګ ټکور لږ چې تیز یې اورم یا بیا لکه په خپله دا وکړم خو زه اورم څه چې زه بس په خپله کور کې غږېږم نو زه دومره کور کې غږېږم چې زما بچي ماته وي ماما جي چې کله بانګ شي نو ماته اوس غلی شه بانګ دی نو زه خیر یعنې ریاضت تمامه ورځ روان خو د هارمونیم نه بغیر به روان هارمونیم نه بغیر او جي لکه خو بس زه لګیا یم زه زمزمې کوئ بس تمام یقین وکړئ چې کله داسې وشي فاروق صاحب تاسو به وایئ چې زه داسې په جار ډاډه خبرې کوم چې زما مینه ګل وجه سار شي را باندې لکه زه بس لګیا یم ځان ته دا زه کله کله بیا ځان ته یم چې خدای زه لیونی شوې یم دا دومره خو هم څوک لیونی نه خدای چې لکه زه ځان سره بس لګیا یم او میوزیک شوق هم دی او دا وایي چې لکه دې سره زما خپله مینه ډېره زیاته او همدغه وجه ده چې تاسو چونکې شپه ورځ زمزمه کوئ یا میوزیک سندره به ووایم چې ستاسو جنون دی دونه دا عشق وي چې سړی ورسره د شپې او د ورځې مشغول وي د دې نه لوی عشق نشته دی نو کولی شئ چې داسې یو ښه غوندې زمزمه کتونکو ته وړاندې کوئ په خپل اواز؟ بالکل بالکل د خاطر بابا نه همدغه رنګ یې ووایه همدغه رنګ چې هر څه وي چې هر څه وي دا هغه ښه دی خاطر ښه دی که نه ما هغه ویم چې هغه به ووایم که نه خالي هغه روبایي به دغه کړمه او همدغه رنګ خالي روبایي او بغیر سازه نور په زړه مې نه ځایږي چې څه وایم رانه بیا مرورېږي چې څه وایم ډېره ښه په تا پوهېږم ای خاطره خوب سترګې مې شرمېږي چې څه وایم په تش دیدن باندې مې رو رو مشغولېږه په تش دیدن باندې مې رو رو مشغولېږه زه مه خفه کېږه او بله ورځ به راشم زه مه خفه کېږه او بله ورځ به راشم. او ما ته بیا مینهوالو په داسې وخت کې یوه خبره را یاده شي موږ سره اکثر مینا ګل چې داسې دا د نوي دور هنرمند دي او تکړه هم پکې ډېرې دي ډېر ښه غزل هم پکې وایي د ښو استادانو شاګردۍ هم کوي خو زیاترو ته چې بیا ووایو چې ته به اوس داسې لایو زمزمه ونه کړې نو هغې نه بیا سټرپسز هیر شوي وي هغې ورته خیال نه وي او هغې ته پام نه وي مرۍ مې خرابه ده که نه نشم کولی او دا رښتیا زما مرۍ زما نن 3 ورځې زما مشرې خور اواز بالکل بند دی زما ما ورته بېګا وي جینۍ زه به سهار له ځمه ما ته وي ستاسو هغې هم دغه وي تاسو مشینونو سره کار کوئ ما ته یې خورې که ته لاړې ته خدای ته ته ونه ښایي دا راته وایي میډم دا اوس کمپیوټر چې کوم راوتی دی یا دغه ټکنالوژي چې کومه ده خلکو ته په اواز کې ثابت اوازونه بدل کړي لکه څنګه چې میک اپ شکلونه بدلوي داسې کمپیوټر اوازونه بدلوي خو دغه ټکنالوژي پښتو موسیقۍ ته به خبره وکړو چې موږ ترې ښه استفاده کوو فایده یې ورکړو که نقصان یې ورکړو څنګه ورکړو ګورئ نو ګوره چې کوم جینکې او کوم هلکان په دې کې زیات زه وایم چې جینکې به وي که نه کمې جینکې چې راځي لکه چې موږ ته د شپې او د ورځې لکه د شپې لکه موږ مشهورې هم شو موږ سره دولت هم راشي موږ سره ګاډي هم راشي او داسې دین
لکه دې ته ټیونر وي که نه لکه په هغه کې غږ کې ځان ټیونر دا که بجلي یا الکتریک دغه پکې واچو ځان نو هغوی دپاره هغوی خو ترې فایده واخیسته لکه فایده یې دا واخیسته لکه ځان یې ښه بد جوړ کړل لکه پلاران ورسره ګرځي وروڼه ورسره ګرځي خو په دې کې فاروق صاحب هغه تکړه هنرمندان زه دا خبره کوم چې بیا داسې کینی او ستاسو غونډه لکه تاسو نه موږ فرمایش وکړو بیا وایي چې مرۍ مې خرابه ده هغه تکړه چې کوم هنرمندان دي که هغې کې که نارینه دي او که زنانه دي لکه د هغې حق چې دی نو او یقینو کې ما دا یو تیر پروګرام یو چینل باندې ما دغه کو نو هغې کې هغه کمپیر هغه هنرمند ته دا ووې چې لکه ستا خو لکه شکل صورت دغه سره که نه خبره وکړه نو لکه ستا غږ دونه طاقتورو لکه پتا کې دومره توانو ته رالې خو لکه چې دا چې کوم زنانه هنرمندان یې لکه هغې ښایست نه لري نو هغې نو خبره دا ده چې لکه داسې خو وګوره زموږ زرسانګه بیبي زموږ وږمه بیبي ګوره رښتیا چې هغې لکه ځان کې توان لري نو لکه داسې هنرمندان بیا شاته پاتې صحیح مینا ګل دا خبرې به په مخکې وروځو خو وخت شوی دی وړې غونډې دمې مینه والو موږ سره اوسئ دمه اخلو بیا به دا خبرې په مخکې وځو ښه مینه ګل بیبي د دمې نه مخکې موږ خبرې کولې د موسیقۍ کې د کمپیوټر د استعمال او دا یوازې جنکۍ نه بلکې هلکان هم نن سبا په دې مرض باندې راوښتي دي چې دا شکل و صورت خو مینهوالو دا ډېر کم وخت لري زیات نه زیات 15-13 کاله پورې هغه وي بیا بالکل خرابېدو باندې شي او بیا یې خاورو سره خاورې شي لا چې خو ولې اواز هغه ښکلا ده چې دا تر عمره په ذهنونو په زړونو باندې نقش وي ستاسو آیډیل څوک دی په موسیقۍ کې فاروق صاحب پنجاب سیمه کې به زه چونکې ما مخکې هلته نه لکه د کار آغاز کړی و نو زه د ملکې ترنم نور جان ډېر زیات لکه دغه متاثره وم او بیا لکه منګشکر نه ډېره زیات په پښتنو کې او پښتنو کې چې دی نو زه د خیال محمد صاحب نه د حبیب باچا صاحب نه تاسو یقینو کې تاسو چې کوم دوه نومونه دا وایي دا کرن خان او هارون باچا صاحب دی لکه او داسې او په زنانو کې چې دی نو اوس نازي اقبال ډېر ښه غږ لري ډېر ښه آواز دی او زه به خپل ډېر ټول هنرمندانو ته دا وایم چې پر نازي اقبال نه اکثر زمونږ سنجیده طبقه چې وي د شاعرانو د لیکوالانو د دانشورانو هغې ټول ایون فنکارانو په دې خبره باندې متفق دي چې ښه آواز لري خو دوی ورسره دا خواهش هم لري چې کاش د دې ښه آواز سره د ښه کلام انتخاب هم کولی نو ډېره به ښه وه که نه او ګورې دونه ماشاءالله زده کړه نو ښه کلامونو انتخاب ډېر ضروري دی ډېر دا لکه دې نور خلکو ته دې نور ښارونو ته زما خو چونکې ژوند دی هلته په پنجاب کې نو لکه زما په چم ګامن کې زما ګامن شو که نه لاهور دی که کراچي ده نو لکه هغې مونږ ته سپکونه ګوري چې لکه مونږ په پښتنو هنرمندانو کې هم داسې قابلې او داسې ښه درانه کلامونه ویلو والا لکه هنرمندان شته که دا زما لپاره د یو ویاړ خبره ده چې که داسې وکړي نو دا به ډېره ښه او مینهوالو موږ چې د مینا ګل بیبي سره د کلام په معیار باندې خبرې کوو د موسیقۍ په معیار باندې خبرې کوو نو فکر کوم چې دا به محض دعوه نه وي دا درته ثابتولی هم شم او ځکه چې په تېرو ورځو کې په یو محفل کې ناستو مینا ګل بیبي نه مو یو نظم واورېدلو ډېر ښه ویلی دی او بیا دا مونږ نن د وطن نه پروګرام کوو هغه نظم هم د دې وطن خبرې دي د وطن په حالاتو دی مینا ګل بیبي هغه فنکار نظم دی ویلی او زه خو یې بیخي داسې بوږنولی وم که زمونږ د کتونکي ته هم خوند واخلي راته به ووایي بالکل ضرور بسم الله
فن کیږي یې دردونه یې فنکارا غواړي د سندرو ټکورونه زبا د کم پر هر نه جبا پرې کوما زبا د کم پر هر نه جبا پرې کوما یې فنکارا ماته د وطن سازونه غمجن غمجن سازونه وغږوه ماته د وطن سازونه غمجن غمجن سازونه وغږوه ये गुलुना टोल पे जड़ा जाड़ी ये फनकारा दादा माने ब्या संदरे ग्वाड़ी रुआत रुआत साजुना ग्वाड़ी ये फनकारा दादा माने ब्या संदरे ग्वाड़ी फिजा द टोला मड़ावे मड़ावे ओ बेदमा फिजा द टोला मड़ावे मड़ावे ओ बेदमा ये फनकारा माता د وطن سازونه غمجن غمجن سازونه وغږوه ماته د وطن سازونه غمجن غمجن سازونه وغږوه सोच د ژوند بادونه لګي یې فنکارا وایا د سایل سندرې وایا سوچ وي زړونه تږي تږي یې فنکارا وایا د سایل سندرې وایا سوچ جهان وي چې جهان نشي بېدما سوچ جهان وي چې جهان نشي بېدما یې فنکارا ماته د وطن سازونه غمجن غمجن سازونه وغږوه ماته د وطن سازونه غمجن غمجن سازونه وغږوه زه زږېدلې په غمجن وطن کې یما د ژوند په دشت کې په سندرو پسې مرمه یې فنکارا ماته د وطن سازونه غمجن غمجن سازونه وغږوه ماته د وطن سازونه غمجن غمجن سازونه وغږوه مینه ګل دغه د وطن خبره مو وکړه د فنکار خبره مو وکړه او بیا د غمجنو سازونو دغه خپل وطن کې چې ګورئ د فن او فنکار هغومره مقام ورته ترلاسه دی په ریاست په کچ کې خبره کوو د ریاست نه دونه سرپرستي کېږي ولس ورته دونه قدرداني ورکوي فاروق صاحب زما خو چونکې لکه زه چې کله مشهوره شوم لکه خلکو زه وپېژندلم جی. په دې دومره ټایم دونه وخت نه دی شوی جی. لکه ډېر لږ ټایم دی ډېر لږ وخت شوی خو زه د مشرانو استادانو نه چې کوم ډېر نوم لري ډېر هغوی خپل ژوند وقف کړی دی کار دپاره لکه هغه مقام هغه قدر هغه عزت یا هغه دغه ورته رتبه نه ده لکه هغه نظر سره نه ګوري څنګه چې نور ملکونو کې فنکار ته ډېر زیات احترام ډېر لکه د عزت په نظر ګوري دا زموږ په ملک کې یا زموږ په دې خلکو کې لږ خونه کې ووایي چې لکه لږ د بدبختي ووایي یا دا ووایي چې لکه د فنکار قدر نشته عوام مینه درکوي او مینه درکوي خو عزت نه درکوي څومره لویه خبره څومره مغزي چې همدغه فنکار دی چې کله موږ خفه شو په ګاډي کې سفر کوو سایډ ته کښېنو تنهایي نو ځان ته همدغه فنکار د ده غمجنې غزلې اورو خپل غمونه پرې غلطوو خو
مینهوالو زه به خپله یو هایکوره ترې یادېږي چې زه د یو داسې چا فنکار یم چې چېرته چې فن لکه د زرو ګران دی خو فنکار 2 پیسې قیمت نه لري او دا زمونږ د دې وطن یو بدرنګ عکس هم دی چې موږ ورته ګورو او چېرته چې ستاسو غوندې سنجیده فنکاران دې میدان ته راغلل نو اوس دا هیلې هم لرلی شو چې د خلکو ذهنونه هم ورسره بدل شي ذهني پیمانې هم بدل شي کتونکو خپلو ورشه د دمه بیا به دغه باز په مخکې مینا ګل موږ دغه خبرې خو ډېرې وکړلې موږ په خبرو کې ډېر په اسانه باندې وایو چې یاره دا سړی بې سوره دی سور یې ښه نه دی دا فنکار دی دا سور دی څه شی تا ځان مو چېرته پوه کړی یا د نور دا خلک ګوري دا نوي فنکاران تاسو ګوري تاسو خو ټول سور سور یې خو چې دا سور دی څه شی چې دې هم دې پوه شي فاروق صاحب سور چې دی نو دا ستاسو هم سور کې لګیا دی تاسو هم سور کې لګیا دی دا کیمرامین چې دی ستاسو دا یقین کې دا ټول سټوډیو په سور کې سور چې دی نو دا د الله تعالی یو ډېر لوی تحفه ده ډېر لوی عطا دی څنګه چې ستاسو شاعري تاسو باندې نعمت کېږي د الله تعالی دا لکه هغه اسانو لفظو کې ټکو کې وایي چې ګاډ ګفټډ دا د الله تعالی یو خاص ورکړه ده او په هر چا باندې الله تعالی نه پیرزو کوي خاص خلکو باندې ګورې که ټول په سور کې وو نو او که ټول بې سوره نو دنیا به ګډه وډه وه او که ټول سور کې نو ټوله دنیا به سمه وه لکه هغه څه وي لکه دا د الله تعالی یو خاص کس لا یو خاص لکه عطا دی هغه یې ورکوي لکه سور هغې ته وي او سور په هر چا کې نه وي اوس زه څنګه زه په خپله سندرغاړی یم زما مور بي بي ډېر ښکلی غږ لري او زما یو کشره خور ده ټولو کې کشره نه ټولو کې کشره مشره کچرې نه مشره ده هغه ډېر ښکلی غږ لري موږ 2 خویندې ډېر ښکلی غږ لرو موږ مشره شپږ خویندې نورو خویندو کې بلکل هېڅ نشته هغې پوهېږي نه نو خبره ده چې لکه دا ضروري نه ده چې لکه د مور غږ ښه وي زما بچو کې بلکل نشته غږ نو دا د الله تعالی یو خاص رحم دی چې په بنده باندې او تاسو چې الله تعالی دا خاص رحم در باندې کړی دی مطلب سورې در کړی دی یقینا او د مبالغې نه پاک خبر ده چې ډېر ښه غزل ویلی شئ نظم ویلی شئ آیا دا بل چاته منتقل کیدی شي دا به بل چاته منتقل کوئ په مستقبل کې داسې اراده لرئ چې داسې اکیډمي کولاو کوئ اداره کولاو کوئ او د نوي دور د فنکارانو روزنه وکوئ فاروق صاحب بیا هم ډېر ښکلی تپوس رانه وکړو یقین کې چې بلکل زما چونکې دلته خو زما رسایي نشته یا دلته لکه زما تګ خپل پښتونخوا ته نشي کېدی ما ژوند هلته دی زما د بچو سبقونه د کور لکه قوم قبیله ملته او زما بلکل شته بلکل او زه چې دی نو به زما یو څو کارونه دي او دې نه وروستو به انشاءالله زه ضرور انسټیټیوټ بلکل کولاوم ولې چې زموږ هلته د پښتنو هنرمندانو لپاره هلته بلکې پښتانه هنرمندان په کورونو کې چته پټ پټ دي اوس ما سره چې خلک لکه کله په دې حواله خبرې کوي زما ډېره خفه شي چې لکه ما په دومره کلونو کې یو غانې پسې یو دغه پسې زه دغه شوم هغه خو الله تعالی زما صبر ته به کتلي زه دا اکثر ځان سره سوچ کوم چې الله تعالی زما صبر ته کتلي او لکه زه یم چې لکه په اسانتیا باندې چې چا کې شته او هغه ښکلی غږ لري نو پکار دی چې هغې راشي په دې پلیټفارم خو هغوی له لکه یو تاسو زه په دې ډګر زه راغوښتې یم زه ناسته یم هغوی له یو پلیټفارم پکار دی او زه به ضرور زه په خپله او بلکل راتلونکي وخت کې زما بلکل اراده شته چې زه انسټیټیوټ لکه هلته کولاو کوم اسلام آباد کې ښه مینه ګل موږ داسې د شاعران چې کله خپلو کې کینو یا دې میډیا والا پوښتنه کوي په شو کې نو هغه ته وایي چې آیا ته داسې ډېر غمجن وې څه به وې چې تا شاعري شروع کړله نو د موسیقۍ کې هم داسې څه واقعات راځي چې سړي ته په څه نه څه حواله هم درد ورسېږي د ترخو لمحو نه تېر شي بیا یې د اواز کې داسې درد پیدا کېږي که دا څنګه چل وي او دا څه حده پورې دا خبره بلکل رښتیا هم ده دا رښتیا هم ده څه حده پورې خو زه یم چې که تاسو ما ونه لټوې نو نه زه تاسو نه لټوم زه جنرالي خبره کوم شاعر پسې داسې دی چې فنکار پسې هم داسې ګورې جي لکه هره خبره د ایکسپیرینس په بیس باندې کېږي دا بلکل رښتیا خبره زه خو لکه زه دې خبرې سره متفق یم صحیح ښه مینه ګل که زه غواړم خو باور وکړئ ما ته خو ستاسو خبرې
دغه د علمیت نه هم ډکې دي، خوند به راکوي چې په دې تر سره ډېرې خبرې وکړم، خو ستاسو سندرې هم بیا په خپل ځای ډېرې خوږې دي. نو ورسره به سندرې ته ځو، ځکه چې پروګرام وخت هم رانه په ختمېدو دی. زما به خواهش وي چې د خوشحال بابا کلام راته واوروئ. بالکل ضرور جی، بالکل. بلکې دا زه به خیر دې پروګرام کې دغه کوم، دا ټول پروګرام او دا ټول چې کوم ترتیب ورکړی شوی دا په خپله فاروق فراق سره ورکړی بالکل جی. نو د خوشحال بابا کلام درته د مینا ګل په ښکلي غږ باندې زلفی چې ولول شي نو خپل یار لرا کنا 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 تورا چې تیریږي نو گزار لرا کنا تورا چې تیریږي نو گزار لرا کنا زلفی چې ولول شي نو خپل یار لرا کنا 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 زلفی چې ولول شي نو خپل یار لرا کنا 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 زلفی چې ولول شي نو خپل یار لرا کنا 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 خپل کار لرا کنا
زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره کنه 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 زلفې چې ولول شي نو خپل یار لره کنه 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 نشته جنگ و نشته د خپل یار سره خوشاله نشته جنگ و نشته نشته جنگ و نشته د خپل یار سره خوشاله نشته جنگ و نشته خپل بیاس پلاس کې زګلزار لرا کنه خپل بیاس پلاس کې زګلزار لرا کنه زلفې چې ولول شي نو خپل یار لرا کنه 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 زلفې چې ولول شي نو خپل یار لرا کنه 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 ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړو میډم ستاسو نه مو غزلې واورېدلې تاسو نه مو ځینې پوښتنې وکړي خو پوښتنې اوس هم ډېرې په سر پرتې دي او د پروګرام ټایم راته سر ته په رسېدو باندې دی فکر کومه داسې د ژوند یو ناویاته خواهش چې تر اوسه نه دی پوره شوی او زړه کې ګرځي چې که دا پوره شي ښه وایي زموږ موږ ویلی هم نه شو پردې کوو ټول د انسان بالکل صحیح وایي خو الحمدلله فاروق صاحب الحمدلله د الله د نوم نظر شمه هېڅ ارمان مې نشته بس دا دی چې بس بچي مې نیکان شي نیک انسانان شي دواړه بچي مې او زما بچو سره د ټول د کل مؤمن مسلمانانو بچي نیکان شي دقه زموږ ګټه ده او د مور او پلار دپاره مې دغه کېږي چې زه خپل مور او پلار دپاره هغه هر څه وکړم چې د هغوی په اړه کې څه پراته وي قهر غوسه په فطرت کې داسې ډېره ده که شوخیانې او مستیانې ما شوخي کله بابا اوس نشته خو لکه د میوزیک یا د شاعرۍ چې دی نو دا یو سور یا یو دا یو دغه پکې مه لګوي دا ما سره خوند نه کوي نو شته خو لکه څه ځایونو کې خو هغه یو حده پورې یو لیمیټډ دغه پورې تاسو نوي فنکاران ستاسو جونیئر چې تاسو ګوري څه پیغام به ورته لرئ اول خو به زه دا یم چې جونیئر څوک نشته ټول سینیئر شوي دي هغوی لا راغلي نه دغه ستاسو سینیئر چې دا تاسو خو دا به ضرور وایم که زما چې کوم مینهوال دي یا که نو زه به هغوی ته دغه وایم چې لکه زده کړه دې وکړي او ښه استادانو سره هغه نه هغه د کوڅو او دغه استادانو سره نه باقاعده چې کوم استادانو زده کړه کوم خلکو چې خواري کړې ده کوم خلکو چې ښه استادانو سره هم زده کړه او ناسته پاسته کړې ده علم دې زده کړي نو بیا دې راشي دې ډګر ته دې راشي نو بیا یې څوک نشي منې کولی او الله تعالی وله لارې کولاو کي هموارې دي او څوک د چا نصیب او څوک د چا حق نشي اخیستی دا ما پخپله ویلې چې زه ډېره موده پس دې پښتو فیلډ ته رالم او زه دا دغه لرم دقه مې یو بلکې دا زما یو خواست دی دوی ته چې باقاعده زده کړه دې وکړي بیا دې راشي ما ته په دې خبره پسې چونکې پروګرام هم په دې ځای باندې پای ته رسي نو په دې خبره پسې راته د خوشحال بابا یو شعر یادېږي چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي چې غوټې پسې وهې په لاس به درشي چا ویل چې په دریاب کې ګوهر نشته نو که څوک محنت کوي زه به خاص کر دا د نوي کل هغه زلمو ته هغه پیغلو ته چې د دغه فن سره مینه لري او محنت کوي همت کوي او هغه د مینا ګل غوندې یو ناڅاپه هم راوځي نو داسې کامیابېدی شي لکه دوی چې کامیاب شوي دي خو د دا کامیابۍ دپاره زه ذاتي د زما خپل فکر دی چې یو لاره دا هم ده
چې دې د چا تقلید نه دی کړی، چا پسې شوي نه دي ګینې. څوک نشي ښودلی چې په پښتنو کې به اوسه پورې په ښځو کې داسې یوه فنکاره پیدا شوي چې هغې به انکار کړی زه سندره نه اخلم، زه پیسې نه اخلم، زه فلم کې نه وایم، زه شوګاند نه یم. هغه وایي چې د کلام معیار سره نو که داسې ځان ته لارې او ګودرې سره وټاکي، په خپل معیار باندې کمپرومایز ونه کړي، په سټنډرډ باندې خپل اصول پرې نه دي، هغه په مخکې تللی شي. دا یو بل دروند مېلمه سره به درته بیا حاضرېږم. تر هغې مو په بېل لاس باندې